नसीब में तबाह कड़ो हाय नसीबा जालिम नसीबा। سالاره بیان ته واغشته چې زما مور چا وجلې. یوسفه زوړ مولا او زړې تراوي د بیګانه مې پرېښي دي سیم ونه ویل. سالاره څه کمزوري سم وال ورکه مرګ دې ووه خو تېر نشي والی. زما مور چا وجلې څه ویم درته؟ تاته پته نشته ها؟ تاته پته نشته؟ تاته پته نشته؟ زما مور چا وژلې؟ وظالمه زما مور تا سره څه بد کړي چې زما مور تا وژله؟ زما خدایه کې یوه مور وه په څه قصور دې وژلې؟ چا پیسې درکړي؟ چا پیسې درکړي؟ چا پیسې درکړي؟ نه ماله به ځای راکړې او که ځای نه راکړې خدای شته که دې پرېږدم. سالاره په ده باندې داسې خوا زما نه یخېږي بلکل نه. په دې لاسونو دې زما مور وجلې ده که نه؟ سر ولې اوچت که سالاره؟ سالاره زما د انتقام اور لا نه دی مړ او د شاکر خان څه مطلب و چې یوسف خان وتښتېد او میدان یې ماته پرېښوده. دا صرف شروعات دي مخکې ګوره چې څه کېږي. سالاره راځئ ما سره. چې ما ته دې په ژوند باندې لویلې وې چې د یوسف مور چا وژلي نو کم از کم دونه د بې دردۍ مرګ به دې نه وي. یوسفه مړی ده کړی دی خبره وډر وله بل چا ورکړې د هغې نه به دې خبره کوم.
जी नवाब साहब څه مسله ده اخر څه ټینشن کې ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې دا کیس خو سیریس نه دی ګره نواب صاحب داسې هیڅ مسله نشته دی ټینشن مه اخلئ دا وړې وړې مسلې دي تاسو راغلي هاسپټل ته او ستاسو مسله حل کیږي لګیا دی الریډي ستاسو په پیشنټ باندې ډایګنوز سټارټ دی او د هغې ټریټمنټ هم روان دی آخر ستاسو کور کې دا څه مسله ده څه خفګان دی ډاکټر صاحب داسې څه مسله خو نشته خو د دې ماشوم رشته ما خپل زوی سره کړې وه اوس چونکې زما د زوی بلې جینۍ خوښه شوې ده نو کیدای شي چې دا پرابلم د هغې په وجه راغلی او کیدای شي یا نوره داسې څه مسلې حیدر رو رسولو کنه ما ته پته ده چې دار څه حیدر کړي دي ما ته مخکې نه پته وه الله به خیر کې بابا ما پسې چاړه را واوښته اوس یې مړه کولم دا هر څه ما سره ښېدر وکړه شوړی هم در پسې را واغښته ته هېڅ فکر مه کوه لورې ستا پلار لا ژوندی دی مړ نه دی د یو انتقام تپوس په درته کوم چې څومره ظلمونه در سره کړي دي که نه د هر ظلم په تپوس په درته کوم ته ټیک ټاک یې حوصله بیا نه لې ښه حوصله بیا نه لې لورې ته بالکل ټیک ټاک یې ودرېدل خورې څومره ثبوتونه زه تاله درکمه ته څه وې چې حیدر خان دا کار نه دی کړی ولې نه دی کړی اما خپل نه ګڼي ته زما خورې ته ما ورور ګڼي اما خپل نه ګڼي او نه دا خپله ګڼي دا راته ووایه چې نواب صاحب کم دی د ډاکټر صاحب سره آفیس کې ناست دی زه ورځم نواب صاحب له کاکا جی ستاسو خبرې ټولې ټیک دي مخکې به مې نظر جدا او چې نن مې په کم نظر ولیدې سترګې مې د باندې خوږې شوې کاکا جی ځکه چې ما خو اوسه پورې د تره مینه نه وه لیدې نن را باندې ډېر خوږ لګې او تاسو زما د پلار خبرې کوئ نو د پلار نه خو ځم بیزاره زما هم تې زړه مات دی کاکا جی زما پلار ټول عمر دا ناپرستی ژوند تېر کو او چې څه زړه غواړي هماغه کوي زه د هغه وینه یم خو زما سوچ زما زړه زما ذهن کاکا جی هر څه بدل دي تاسو سره خو زما تقریبا 1 کال شو کاکا جی ما چېرته تاسو ته ځان داسې حساب کړی دی چې زه د پلاني زوی یم زه پلانې نواب یم کاکا جی تاسو ته خو هر څه لکه د آینې په شان دي ټیک ده بچي خو تا ما سره کې مې دوکه کړې ده زه هر څه کولی شم خو دوکهمار سړی په کور کې نشم ساتلی چې تا په وخت ویلې وې او ته زما وینه نه تا رضا نه ما ته امیر جوړ کړو تا خو زه سم نه کړم چې ته زما رواره وینم دا څه
زما روار نشي کېدی. کاکاجي ما ته دا پته نه وه دا هر څه خادم ته هم پته ده خو خادم په خپلو سترګو باندې اوس پټۍ لګولې دي کاکاجي ما ته دا هم پته نه وه چې ته زما ترې مشال زما د تره لور ده خو ما صرف اور صرف د مشال د مینې د خاطر په وجه باندې تاسو ته ځان یو غریب انسان حساب کو ما وی چې زه د مشال مینه حاصل کم کو ما تاسو ته دا هغه ټیم نه ویلو چې زه د پلاني نواب زوی یم نن سبا خو ما داسې جینکې هم لیدلې دي چې هغوی د پیسو دپاره هر څه کوي نو کاکاجي ما ځکه ځان تاسو ته غریب حساب کو ما چې زه د مشال زړه وګټم آیا مشال یو غریب هلک سره غریب امیر سره محبت کولی شي کو نه ما صرف دقه ګناه ده نور دا چاچی مخامخ ولاړه ده تاسو ته تپوس وکې ما په خپله مور او تاسو کې چاچی چرته هلته پرک کړی دی کو نه صحیح خبر اوس کاکاجي ته وکړه هر څه خو تاسو په خپله لیدي دي او د مشال پلاره خیدر علي خان خو زموږ ډیر زیات خیال ساتلی ده خاص کر زما یې ډیر خیال ساتلی ده لکه د خپلې مور په شان دی کاکاجي کو ته مونږ کې موجود وی او که نه ما ستا د زوی خیال ساتلی دی د چاچی خیال مې ساتلی دی او دا خو د قدرت فیصلې دي زه یې ته ماشاءالله په لار کې مخې له وروستم کاکاجي زه نور صفۍ تاسو ته نشم پیش کولی حیدر علي ټولې خبرې صحیح دي خو نیم جایداد دا زما د بچو او شل کاله مخکې کوم ما کور پرېښی دي د پلار د خاطره او د دې ښځې د خاطره تا ته دومره پته نه لګېده چې دا زما د تره بچي دي یا مې د تره ښځه ده تا خو پلار نه تپوس کړی وي چې پلاره دا څوک دي چې تا ته غلامان جوړ کړي دي یوې خبرې تپوس پته کوم حیدر علي ته زما روار یې انکار درنه نه کوم خو اقرار هم نشم کولی ځکه چې په نیمه لار کې دې پرېښودم او وتښتېدې کاکاجي ستاسو د ټولو خبرو حق شته زه منم ستاسو خپل جایداد هم شته خو کاکاجي ما ته دا پته نه وه چې دا زما چاچی ده او خادم زما د تره زوی دی تاسو په الله باندې یقین وکړئ ګینې دا چاچی خو جمدی ده که نه دې له پکارو چې دې ما ته ویلو دې له نو پکار دا ستا پلار له ستا مور له پکار و چې تا ته ویلې وي خو مقه دا لچیانو خطی که نه هم زما رور لاچي او هم ته لالچي السلام علیکم شاکره ته کینه 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 الله به خیر کې کینه نواب صاحب بختاور کې خو سا نشته هم کته شاکره الله به خیر کې دومره سلبیه مسله نه ده چې ما راته وی الله به خیر کې هېڅ هم داسې څه خبره نشته زه یم که نه ته ولې خفګان کې نواب صاحب خفګان به کومه او په جایز به کومه بختاور ما تاسو ته
صحیح سلامت پرې غستې وه کور کې ګوره ما- شاکره ستا لور ده او زما یې ګور ده څومره چې ورسره ستا مینه ده ستا نه ورسره زیاته مینه زما ده ځکه چې زما د کور ښکلا ده ریلیکس لږ ریلیکس نواب صاحب اوس هم دا دعوته کې چې ستا انګور ده او ستا لور ده شاکره ما در سره واده کړې ده او نواب دومره بې غیرت او بې لوسه نه دی دا واده به زه سرته خېجوم کو زما جون ته خطر ولینی دا زما تا سره واده را بس نواب صاحب چې دا ستا واده ده نو زما هم تا سره یو واده ده که زما لور مړه شوه زما د کور نه خو به زما د لور جنازه اوچتېږي ورسره به ستا د زوی د حیدرخان هم اوچتېږي دا بیا زما تا سره واده ده او زما لوس دی تا سره شاکره ما ته پته رسه زما زوی اسم نه دی کړی او کو تا ته چا څه ویلي دا بیا سي تا پورې یو خندا کړې یو ټوکه به کړې او مخامخ ډاکټر ناست دی چې رپورټ راشي پته به ولګي چې غلطي زما د زوی ده خو ستا د لور دی لږ انتظار وکړه واه نواب صاحب اوس هم ته د شکونو خبرې کې زما پوره یقین راغو زه چې دننه لاړم او خپلې لور سره میلو شوم غوش کې راغه ما ته ولي چې دا سره سره حیدرعلي وکړ او چاړه یې راپسې راغشتې وه اوس ته په خپله ووایه نواب صاحب شاکره تا ته خو خپلې لور وي چې ما پسې حیدرعلي چاړه راغشتې وه او تا په یقین وکړو خو زه هم د خپل زوی نواب حیدرعلي نه تپوس کوم چې آیا په دې خبره کې څه حقیقت شته او که نه او که بیا حیدرعلي وي چې او ما ورپسې راغشتې ده نو بیا نواب پیشام او حیدرعلي نواب صاحب ته ولې نه پوهېږې جي ما تاسو ته خپلې زړه غوښې په جولې کې اچولې وې ما خو ویلې چې زما د کور نه ډولې اوچته نه شي هم ستا په کور کې زما د لور ډولې خوشحالي زه وګورم ما ته څه پته وه ګوره شاکره جذباتي به راته جوړېږي نه صرف ته د رپورټه پورې انتظار وکړه ته بیا د نواب غیرت وګوره نواب صاحب ستا غیرت ستا پښتو ته زما سلام دی ولې چې دا مخ وخم دا مې سوځي زما تا سره یو رشته بلم ده چې هغې ته ویلې کېږي رور و خور یو غریب سړی د خپل لور تپوس کولی شي او بیا زه نواب صاحب زه خو پخپله یو خان یم شاکره خاموش که تاسو لالچ نه وی کړی ما نه به خپل بچي نه جدا کېدل خو زه حیدرعلي دا تپوس خو به زه ستا د پلاره کوم हेलो هلو जी बाबा بختاور سیری ستا و دا سوای داسې کار وکړه حیدره زر تر زره چارسدي هسپتال ته ځان ورسوه درلم دای चाची زه بیا راځم کاکا جی زما لږ کار دی او د خپل زړه نه دا خیرې کوزې کې حیدرعلي زه درنه انکار نه کوم بچي خو ستا پلار چې ما سره څه کړي دي نو هغه هم نشم برداشت کولی زما د بچو نه او زما د ښځې نه په دومره غټه حویلۍ کې
تاسو غلامان جوړ کړي وو. زه سمړ خو نه وم چې مړ وم. کاکاجي ما تاسو ته وویل ستاسو د ټولو خبرو حق شته. زما پلار چې کومې غلطۍ کړې دي د ټولو غلطو معافي به دنه غواړي. دا هر څه به زه ټیک کوم، خو اوس ما ته لږ ایمرجنسي ده. سور او زیړ کېږم او خادمه، ما سره اوس ټیم نشته. زه لږ ایمرجنسي کې بیا به ګپ لرو.